د شنبې په ورځ به د تورخم لاره په یو اړخیزه توګه خلاصه وي. پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي د روان میلادي کال مې میاشتې په 14مه نیټه د غوایي په 20مه د شنبې په ورځ به د تورخم لاره په یو اړخیزه توګه په پاکستان کې بندو افغانانو پر مخ خلاصه وي ترڅو وکولای شي خپل هیواد ته راستانه شي. په هغه لنډ پیغام کې چې د افغانستان د لوی سفارت په فیسبوک پاڼه خپور شوی راغلی چې لاره به فقط د یوې ورځې لپاره خلاصه وي ځکه یې په پاکستان کې ایثارو هیوادوالو څخه په ټینګه غوښتي ترڅو له موقع نه په ګټه اخیستلو هیواد ته د راستنېدو کوشش وکړي. د سفارت پیغام په دې توګه ده: د تورخم دروازه به د مې میاشتې په 14مه شنبې د یوې ورځې لپاره په پاکستان کې د افغان مسافرو پر مخ پرانیستې وي ترڅو هیواد ته ستانه شي. دا چې د لارې بیا ځلې پرانیستل به ستونزمن وي نو له هیوادوالو جدي غوښتنه کوو چې له دې فرصت څخه په ګټه اخیستو هیواد ته ولاړ شي. پاکستاني چارواکو له کرونا وبا سره د مبارزې په موخه کابو 2 میاشتې وړاندې له افغانستان سره خپلې ټولې پولې وتړلې خو د انساني خواخوږۍ او پاکستان کې د بند پاتې افغان ناروغانو او پایوازانو لپاره یې د 13 اپریل میاشتې له 6مه څخه تر 9مې نیټې پورې د سپین بولدک او تورخم لاره پرانیستلې چې زرګونه افغانان بیرته هیواد ته راستانه شول.